د لوی او بخښونکي خدای په نامه د سلام په وړاندې کولو سره پاملرنه وکړئ د دې مهال خبرونو ته د ملي ټلویزیون له خبري چینل څخه د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بغلان ولایت له یو شمېر مشرانو او متنفذینو سره وکتل. په دې کتنه کې چې پارک کې ترسره شوه سلاکار وزیر انجینر وحید الله سباون، اسدالله شهباز، انجینر زلمی ظهیر، میر سلیمان یعقوبی او عتیق الله احسانزوی د نورو په استازیتوب خبرې وکړې او په بېلابېلو برخو کې خپلې سیمه ییزې ستونزې مطرح کړې. هغوی د بغلان د امنیت د زیات تامین او اقتصادي ودې په خاطر له پل خمري څخه مرکزي بغلان ته د هغه ولایت د مرکز د لیږد غوښتنه وکړه. د بغلان مشرانو او متنفذینو ویل مرکزي بغلان ته د دغه ولایت د مرکز په لیږد سره به د بغلان امنیت ښه او کاري زمینې زیاتې شي. هغوی زیاته کړه په مرکزي بغلان کې د دولتي ادارو لپاره زیاتې ودانۍ او د ماستر پلان د پراخولو او د زیربنایي تاسیساتو د رامنځته کولو په خاطر زیاتې ځمکې وجود لري. جمهور رئیس غني د بغلان ولایت د خلکو د غوښتنو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته وویل ستاسو اصلي موخه په بغلان ولایت کې د عدالت تامین دی، نو زه د کورنیو چارو وزیر او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست سرپرسته دنده ورکوم چې له پل خمري څخه مرکزي بغلان ته د هغه ولایت د مرکز د نه انتقالېدو د موانعو د ارزونې په موخه ډیر ژر یو پلاوی واستوي. محمد اشرف غني ویل یاد پلاوی د دې مسلې ترڅنګ موظف دی چې د بغلان ولایت عمومي اوضاع په ځانګړي ډول د هغه ولایت د پوهنې او پوهنتونونو وضعیت وارزوي او د وروستیو اقداماتو په خاطر خپل راپور جمهوریت ریاست ته وړاندې کړي. په دې کتنه کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي، د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر فریدې مومن، سلاکار وزیر محمد عالم راسخ، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواک ریاست سرپرست او د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو معین هم حضور درلود. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني له هغو یرغمل شوو سره چې په وروستیو کې په زابل ولایت کې د تښتونکو له قید څخه آزاد شوي او دا مهال د ملي امنیت په روغتون کې بستر دي وکتل. جمهور رئیس په دې کتنه کې د هغوی روغتیایي حالت وپوښت او هغوی ته یې د ښه راغلاست پر مهال ویل د خوښۍ او نیکمرغۍ ځای دی چې په سلامتۍ سره خپلو کورنیو ته ستانه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له مشر، روزونکي او غړو سره ټلیفوني خبرې وکړې. جمهور رئیس د فوټبال د ملي ټیم له مسؤلینو او لوبغاړو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د لوبغاړو د هلو ځلو او د زحمتونو د قدردانۍ ترڅنګ هغوی ته د وروستیو بریالیتوبونو مبارکي وویله. جمهور رئیس غني ویل تاسو د ټولو افغانانو ویاړ یې چې په نړیواله کچه مو د افغانستان نوم ځلولی او په نړۍ کې د افغانستان ملي بیرغ رپوي. د هیواد جمهور رئیس د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم له مسؤلینو او غړو سره د خبرو پر مهال ویل زه او ټول افغانان به له هند سره ستاسو د لوبې ننداره وکړو او د خدای تعالی په دربار کې تاسو ته د دغې سیالۍ د ګټلو دعا کوو. محمد اشرف غني ویل سالم رقابت د پیوستون لامل کیږي او د ورزشکارانو سیالۍ او بریاوې د افغانستان نوی تصویر نړۍ ته وړاندې کوي. د افغانستان د بیا رغونې د سار ځانګړې امریکایي ادارې سیګار ویلي په تیرو 5 کلونو کې د افغان هوایي ځواک سره تر 2.3 میلیارډ ډالرو ډیره مرسته کړې. د سیګار د راپور له مخې امریکا د افغانستان پوځ ته 29 ډوله چورلکې رانیولې دي خو تر اوسه یې لا ورته سپارلي نه دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار ځانګړې امریکایي ادارې سیګار ویلي په تیرو 5 کلونو کې د افغانستان له هوایي ځواک سره تر 2.3 میلیارډ ډالرو ډیره مرسته کړې ده. دا مرسته تر ډیره د الوتکو پر چمتو کولو او د هوایي ځواک پر روزنې ورټوله وه. د دغه معلوماتو له مخې له 2012 کال راهیسې تر 2015 پورې امریکا تر 1.8 میلیارډ ډیر ډالر د افغان هوایي ځواکونو په پرمختګ لګولي او دغو ځواکونو ته یې له 915 میلیون ډیر نور ډالر د تجهیزاتو او الوتکو په چمتو کولو کې مصرف کړي دي. د سیګار په دغه راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوي د 2015 کال په 4مه روبه کې د امریکا دفاع وزارت له 683 تر 915 میلیون ډالرو پورې د افغانستان د هوایي ځواک د پراختیا لپاره غوښتي دي. سیګار وایي هغه رقم چې د افغان هوایي ځواک لپاره غوښتل شوی ورکړل شوی نه دی خو د الوتکو د چمتو کېدو غوښتنه یې له 21 میلیون ډالرو نه تر 1.3 میلیون ډالرو ته پورته شوې ده. امریکا د افغان پوځ لپاره 29 ډوله چورلکې اخیستې دي.
د سیګار راپور وایي د 2014 کال لپاره هم تر 548 میلیون ډیر ډالر غوښتل شوي وو چې ډیری برخه به د افغانستان د هوایي ځواکونو پر روزنې ولګول شي. څو ورځې وړاندې هند افغانستان ته 3 MI-25 ډول الوتکې وسپارلې خو د افغان پیلوټانو روزل د لګښت له اړخه ډیر ګران تمام شوي دي. د سیګار د راپور له مخې امریکا د افغانستان پوځ ته 29 ډوله چورلکې رانیولې دي خو تر اوسه یې ورته سپارلي نه دي. دا مهال د دغو الوتکو د چلولو لپاره پیلوټان روزل کیږي او اټکل دا دی چې د دغو الوتکو لومړی جوپه ژر افغانستان ته وسپارل شي. څو ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني اعلان وکړ چې دغه الوتکې به تر 3 اونیو پورې افغانستان ته وسپارل شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ ویلي چې په 2015 میلادي کال کې له 1,600,000 کسانو له ډلې چې قاچاقړونکو اروپا ته بیولي 210,000 افغانان وو. نور حال ارمان شرافت وړاندې کوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویلي دي چې که څه هم په تیر کال کې اروپا ته د اوبو له لارې کابو 1 میلیون کسان تللي دي او ښایي دا شمېر راتلونکي کلونو کې زیات شي. د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري ویان ویل له بده مرغه چې د کډوالۍ اصلي لامل جګړې دي چې تر اوسه یې مخه نه ده چې تر اوسه هم نه دي ولاړه. موږ تمه لرو چې ښایي په 2014 کال کې د کډوالو شمېر اروپا ته زیات شي چې دا کار ډېرو هڅو او دوامدارې حل لارې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په 2015 کال کې کابو 200,000 افغان کډوال هم په ډېرو سختو شرایطو ځانونه اروپا ته رسولي وو. له بلې خوا پولیس جرګه د خلکو اساس ټینګار کوي چې حکومت د جدي کړنلارې او کاري موخو رامنځته کولو سره کولی شي د کړکېچ مخه ونیسي. د انسان قاچاقړونکو د ډېرو کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او لږ تر لږه 1 میلیون پیسې جیب ته اچولي دي. له 1,600,000 کسانو له ډلې څخه چې قاچاقړونکو اروپا ته بیولي 210,000 افغانان وو. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنري اندېښنه لري چې له کډوالۍ برخې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د امکان شته چې د کډوالو شمېر په 2014 کال کې له 2015 کال څخه ډېر وي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي دي چې په 2015 کال کې 300,000 افغانان هېواد ته راستانه شوي دي په داسې حال کې چې د یاد شمېر نیمایي له افغانستان څخه وتلي دي. دا لومړی ځل دی چې په یو کال کې له افغانستان څخه 2,000 کسان ځي. اروپا ته د خلکو تګ له امل بیکاري ویره او ناامني ښودل کیږي. دا چې د ملي یووالي حکومت د لومړي کال په تېرېدو سره له دې چې د کار زمینه خلکو ته برابره نه شوه بلکې ډېر کسان بیکاره شول خلک اندېښمن کړي دي. درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه له ملتیا مو یوه نړۍ مننه. د الله پامان.